سلامونه قدرمنو هېوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ ما تاسو ته مخکې وویل چې 3 کورنۍ دي، نو د هغې کورنۍ له جملې څخه دا دویمه کورنۍ ده چې د هغې ورور مرسته موږ ورته راوړې ده. نو د دې حال له تاسو سره شریکول له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې ښه یې؟ مننه، خوشحاله اوسئ. څنګه یې ژمي سره؟ بس ژمی دغسې دی، خو بخار هم نه دی ایښی، خس نشته، خشاک نشته دی، واړه ماشومان دي جرابې غواړي، بوټان غواړي، ټولو خلکو بخاري دي. ما پرون دا کمپله واخیسته دي دغه ته مې واچوله، ریشهدارې ته مې واچوله، دروازه په هغه رقم ده، یخني ده څه به وکړو. ماشومان دي اقربانان دا وګوري جرابې نه لري، بوټان نه لري، څوک یو شی راولېږي، څوک بل شی دغه زمونږ غواړو چې دغه خلکو موږ سره ښه مرسته وکړي او خدای دې موږ سره ودان او آباد لري چې موږ سره څوک کومک کوي. او اوسه پورې موږ له پته وو خدای دې ورسره ښه وکړي چې موږ سره یې دا مرسته وکړله. خو موږ آینده دپاره غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او ښه دغه دی ژمی دی، ښه ژمی دی. د ماشومانو مې جرابې نشته، بوټان یې نشته دی. زړونه مو غمونو ته جوړ، زړونه مو غمونو ته جوړ. کورکۍ بخښنه غواړم ستاسو ویډیو ما مخکې شیر کړی او خو مرسته راغلی نو اوس چې دا ورور مرسته ولېږل ما باید تاسو ته اول راوړمه. نو دغه پیسې واخلئ، ویې شمارئ او هغه ورور ته څه ویل غواړئ؟ بس هغه ورور سره دې الله دې ورسره ښه وکړي چې موږ سره یې مرسته وکړله او خدای دې ورته ډېره تېره ورکړي چې موږ سره آینده دپاره بیا هم کومک وکړي. زموږ دغه حال دی ته وګوره، خو تا له خپله معلومات دي چې زه ونه ووایم زما خپله جاړي خپلو ماشومانو سره زما خپله خیر ده خور جان دغه پیسې وشماره. ای شپې تېراله وشماره، زه په حساب نه پوهېږم. تېراله وشماره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,000 روپۍ دي. خدای دې ورسره ښه وکړي، دوی موږ سره مرسته وکړه، الله دې دوی سره مرسته وکړي، خدای دې ورته ډېره تېره زموږ سره ورکړي او دې ورور نه ډېره مننه کوم چې په دې ژمي کې موږ سره کومک وکړلو او آینده دپاره ویم چې دی موږ سره بیا هم کومک وکړي. دغه ژمی دی، هر شي ضرورت لرم د هر شي بس دپاره، په همدې باندې خپل ضرورت رفع کړي. الله دې ورسره ښه وکړي. بیټرۍ مې د کوټې نشته دی، هغه وړه بیټرۍ مې د دغه کور زندګي مې ټولو بخارۍ ایښي دي، زما خس نشته، بخارۍ ماشومان دي سبا کې یخنۍ نه دقسې رچېږي. انشاءالله نور خلک چې او ستاسو زه تانه ویډیو دا کتل غواړم چې تاسو زموږ سره بیا به کومک مرسته راسره وکړي، بیا هم راسره کومک کوي، الله دې ورته شته ورکړي، په حج کې دې نصیب وکړي، دې موږ سره چې دې ورور کومک کړی دې سره دې الله مرسته وکړي او موږ له دې الله د غیب راکړي او موږ ته نو ډېر خوشحاله. خدای دې آینده دپاره هم دا غواړم چې موږ سره بیا کومک وکړي، بیا کومک وکړي او الله دې ودان او آباد لري. د هغې ورور څخه مننه کوم، الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي چې د دغه کورنیو سره مرسته وکړو او د دوی د ضرورت رفع کړو. هیله کوم هېوادوالو تاسو هم په دې پروسه کې موږ سره لاس یو کړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 283 د لیدو څخه مننه. زه په خپله لار خوشحاله